که چېرې تاسو هم غواړئ چې موږ د خپل یوټیوب چینل لپاره یا د فیسبوک صفحې لپاره داسې قسم له پروفیشنل تمنیلز جوړ کړو نو څنګه جوړیږي په دې ویډیو کې د دې پورا یو اسانه او طریقه ښیم چې څنګه موږ داسې تمنیل جوړو. نو ویډیو مستر اخر پورې ګورئ او ویډیو لایک هم کړئ. ها ټول نه مخکې خو تمنیل خبر راځي چې تمنیل موږ جوړو په کوم اپلیکیشن باندې. نو تمنیل جوړول لپاره ټول نه ښه او بهترین کومه بیسټ اپلیکیشن چې کومه دی هغه د پیکسل لیب په سکرین تاسو ښکاري دا ټول نه بیسټ اپلیکیشن دی. ټول سونه هم یوټیوبرز دي او بس هم دا اپلیکیشن یوز کوي د خپل تمنیل جوړولو لپاره. دې نه علاوه چې تاسو په دغه کې جوړوي په لیپټاپ کې نو لپاره بیا اډاب فوټوشاپ یا اډاب السټریټر هغه هم زما سره شته ان شاء الله پای به تاسو ویډیو جوړ کوم. خو په نړۍ کې خبره کوو دی پیکسل لیب بارګي چې په دې باندې موږ څنګه تمنیل جوړو. مخکې زما سره دا ویډیو ګورئ مخکې د موبایل په سکرین باندې تاسو ته ټوله طریقه ښیم چې څنګه موږ داسې پروفیشنل تمنیل جوړو. نو دا وخت ما تاسو کار ما اوس خپل موبایل کولاو کوم دلته زه تمنیل جوړم په پیکسل لیب اپ باندې سټ دا ټول مخکې زه کولاو کوم داسې دلته کې دا تاسو کولاو کې تاسو د انټرفیس به داسې سټ نو دلته تاسو وکړئ دا به ټیکس په ډیلیټ کړئ دلته به راشئ 3 ډاټس په کلیک کړئ سټ نه دلته ګورئ ایمیج سایز نو تاسو بلته کې د تمنیل خپل سایز وي تاسو بلته راشئ او دا به کلیک کړئ یوټیوب تمنیل بیا به اوکې کړئ. دا اوس کوم سایز چې راغی دا تمنیل سایز دی پیک سایز دی سټ نه اوس دا بیک ګراوند تاسو ځان چینج کولی شئ دلته ځان څنګه خپل طبیعت مطابق راغسته شي ډیزاین فار ایگزامپل ما اوس دا بیک ګراوند ډیزاین راوغسته اوس دین اخوا دلته کې راځم او دلته کې اوس دا شیپ چې ما سره اوس غواړم دلته کې یو لاین ډرا کوم داسې یو ریکټینګل چې ډرا کوم دا شانتي چې بیا په هغې باندې زه لیکل وکړم سټ اوس د دې کلر دی نو کلر به دې نه دې ته ورکړم نو دا یو ریکټینګل داسې دا ما داسې دلته کې ډرا کوم دلته به اوکې کوم سټ دا ما داسې راغی دین اخوا زه اوس دلته کې په دې باندې لیکل کول غواړم نو زه به داسې دا اوپن کړم دلته ما سره دغه شو سټ دلته ما الریډي کاپی کړلی دلته به زه لیکل راولم سټ دا زما داسې شو نو اوس دې ته زه یو دغه ورکوم یو فونټ دې ته زه سټایل ورکوم بلته راشم دا ای به کلیک کوم دې نه پس بلته فونټ دې به کلیک کوم داسې به راشم فونټ دا ما ځان ډاونلوډ کړي دي دا به دې ته زه سلیکټ کوم دلته تاسو ډېر شي فونټس پراته وي تاسو ځینې یوز کولی شئ دا به زه اوکې کوم نو دلته کې اوس د دې کلر چې کوم دی دا به داسې سلیکټ کوم داسې به راشم دلته کې دا کلرز او دې چې کوم کلرونه دي پراته دي دلته کې تاسو څه قسم هم کلر ورکولی شئ سټ ګوره تاسو ګورئ داسې شو دا د مست اردو فونټ شو دغه شانتې زه دې داسې د انګلیش هم کولی شم داسې د ډایرکټ دلته کې تاسو ټایپ کولی شئ داسې ما د انګلیش راغلی دا هم تاسو کتی شئ دا ما دلته کې داسې شو بیا داسې دې کلر هم داسې چینج کولی شئ څنګه قسم تاسو کلرونه غواړئ تاسو دلته کولی شئ دا ما سره دونه شو بیا اصل کې اکثر په دې کې موږ آیکان لګو یا پکې خپل ایمیج لګو نو هغه څنګه لګي دې ځین ته به راشئ دې ځین ته تاسو ګورئ ان اخوا دې ځین ته به تاسو راشئ دلته به امپورټ کلیک کړئ سټ نه نو داسې امپورټ تاسو کلیک کړئ تاسو به ټولې ګیلري څونه پکچر ټوله څه به سره راشي نو ګورئ ما سره په ډاونلوډس کې پکچر پراته دي دې کې زه ایمیج لګوم که څه پکې چېرته فار ایگزامپل خپل دا یو پکچر لګوم نو دا به زه داسې کلیک کړم دا به زما دلته راشي دا اوس دلته کې ما ولګو سټ دین اخو که څه کې څه آیکانز لګوم نو زه واپس امپورټ کوم آیکان تاسو ګوګل کې ډاونلوډولی شئ څه قسم آیکان تاسو پراته تاسو وايي سرچ کوئ صرف پی ان جی اوس لیکئ چې پی ان جی پام کې تاسو ډاونلوډ کوئ ویډیو د کېږي نو زه به دونه ډیټیل سره خبرې څه کنه کوم نو دلته سره راشم ګورئ دلته څه آیکانز هم لګوم فار ایگزامپل د دې سره اوس دلته کې د یوټیوب آیکان لګوم یا د فیسبوک لګوم نو ګورئ ما سره ټول پی ان جی آیکانز ما ډاونلوډ کړل ما سره پراته دي سټ دلته کې دې ځای اوس دغه آیکان زه راوالم فار ایگزامپل دا ما سره یوټیوب آیکان شو دا ما سره دلته راغی دا ما سره یوټیوب آیکان راغی دا ما سره دلته کې دا راغی دا تاسو کتی شئ که دا شانتې زه د فیسبوک یا بل څه داسې آیکان رالم نو هغه ټول سم تاسو کوئ تاسو راغستی شئ دلته کې صرف پی ان جي ډاونلوډوئ هغه تاسو دا کوئ او ځان سره بیا داسې تاسو لګولی شئ دې ته وګورئ په دې طریقه باندې تاسو یو پروفیشنل تمنیل جوړولی شئ دا لیر فرنټ او بیک شو داسې کېږي دا میتھډ ما تاسو ته یو شارټ غونډه طریقه وښوده ویډیو ډېره اوږده کېږي نور په ډیټیل سره نه ځم خو دا کوم میتھډ چې دا تاسو یوز کړئ په دې به زه دویمه ویډیو هم اپلوډ کوم تاسو یو پروفیشنل تمنیل جوړولی شئ او امید لرم تاسو نن ویډیو په ډېره زیاته خوښه شوې ویډیو خوښه شوې لایک کړئ او خپل ملګرو سره هم شیر کړئ انشاءالله ملاقات به کېږي په نوې ویډیو کې د لوی الله په امان